السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خولې په وروستۍ برخه کې دغه کوچنی ساختمان وجود لري. آیا پوهیږئ چې دا څه دنده ترسره کوي؟ د خولې په وروستۍ برخه کې دغه ساختمان یعنی کوم کارونه ترسره کوي؟ دې ساختمان ته یولا یا ژبنچه، ځینې خلک ورته ژبکه یا کوچنۍ ژبه هم وایي. نو د دې د کارونو په اړه به معلومات درکو. په اړه به درته ووایو. پاسنۍ برخې ته نیزل کیویټي او لاندې برخې ته اورل کیویټي ویل کیږي. دا نیزل کیویټي او اورل کیویټي د یو هډوکي په واسطه، یو ساختمان په واسطه سجده شوي دي چې پالیټ ورته وایي. پالیټ هم دوه برخې ده، یو هارډ پالیټ دی چې د هډوکي څخه جوړ شوی، دا هارډ پالیټ دی، او دا سافټ پالیټ دی او نرم دی وروستی برخه. په سافټ پالیټ کې وروستی برخې ته یولا یا ژبنچه یا ژبکۍ وایي چې انګلیسي کې یا په طبابت کې ورته یولا ویل کیږي. د دې مهمې دندې به موږ په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو. همدارنګه دا ژبنچه د منظم نسج یا ارتباطي نسج او عضلاتي فایبرونو څخه جوړ شوی دی. همدارنګه یولا لعاب هم افرازوي چې لعابیا ورته ویل کیږي. ځینې مهمې دندې ترسره کوي. راځئ چې دغه دندې تاسو ته در وښیو. اول، کله چې موږ تاسې خواړه تیروو، دغه خوړو په واسطه دا ژبنچه شاته ټېل وهل کیږي او پوزې ته د خوړو د انتقال څخه مخنیوی کوي او خوړه وروسته سیده مرۍ ته انتقالیږي. دوهم، ژبنچه په زیات اندازې سره سلیوري ګلینډ لري یا لعابي غدوات لري چې په زیات اندازې سره لعاب افرازوي یا لاړ افرازوي چې دوی د خوړو په تیرولو کې موږ سره مرسته کوي. نو خواړه لندوي ترڅو په مرۍ کې په اسانۍ سره لاندې معدې ته ورسیږي. نو مهمه وظیفه ده. دریم، یو ژبنچه زموږ سره د خبرو په اواز کې هم مرسته کوي. بېلابېل اشخاص بېلابېل اوازونه لري، یعنی چې کله موږ د تنفسي سیستم یا د سږو لخوا هوا پرې راخوشي شي، یولا په حرکت راځي چې دلته په بېلابېل اشخاصو کې بېلابېل اوازونه تولیدیږي. ځینې اشخاص په خوب کې خیریږي، نو دا خریدل د یولا یا ژبنچې په اساس رامنځته کیږي. نارمل ډول سره چې تنفس د پوزې له لارې اخیستل کیږي او سیده سږو ته انتقالیږي. په بعضې وخت ځینې اشخاص د په ملاستې څملي او تنفس د خولې له لارې اخلي. کله چې د خولې له لارې تنفس اخلي، دلته ژبنچې د حلقوم یا د کومې شاتنۍ برخې سره په ټکر کې راځي. چې کله په ټکر راغله، دلته یو خرپونی اواز تولیدیږي، نو اشخاص په خوب کې د خریدلو سبب ګرځي. نو د دې لپاره چې دا ډول ستونزې سره مخامخ نشئ، نو په سیده په ملاستې مه څملئ. هیله کوم چې ویډیو مو